السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، نن 9 مۍ ده او په تېر شوي 9 مۍ په پاکستان کې چې کومه واقعه راپېښه شوې وه د هغې نن یو کال پوره شوی دی. په هغه ورځ زه په پنډۍ کې موجود هم او په هغې کې ما په راولپنډۍ کې په فوټیجز اخیستي وو، یعنې ویډیوګانې مې جوړې کړې وې، تصویران مې جوړ کړي وو. هغه زه نن ستاسو مخې تږدم او د هغې په حوالې سره ډېر اهم سوالات دي، هغه هم ستاسو مخې تږدم او کوشش کوم چې دا سوالات ستاسو مخې ته کېږدم او په دې سوالات باندې موږ دا معلومات وکړو چې اخر دا څه شوي په دې ورځ باندې. ټول ناول زه تاسو ته وایم چې په مریډ چوک کې په پنډۍ کې زه د دې قافلې سره موجود شوم، کومه قافله چې د فیض آباد نه د جی ایچ کیو طرف ته را روانه وه. نو چې کله موږ د دې قافلې سره ملاو شو په غزه کې زه یو زما سره کیمرامین و چې ما وکتلې دلته داسې کسان وو چې هغو مخونه پټ کړي وو، چا په رومیالونو باندې چا په نورو کپړو باندې خپل مخونه پټ کړي وو او د هغو په لاسونو کې غټ غټ ډانګي ورسره وو. نو سوال په ځای کې دا پیدا کېږي چې دا کسان څوک وو او دومره زر دوی ته څنګه پته ولګېده چې تاسو ډانګي راوالی او د ډانګو سره سره دوی ته دا علم څرنګې وشو چې تاسو د خپل مخونه د کپړو سره د رومیالونو سره پټ کړئ او داسې دوی د خپل مخونه پټ کړي او ځینو کسانو خو پکې په سترګو باندې چشمې هم لګول وې چې د دوی بالکل پهچان ونه شي، چې د دوی پیژنګلو ونه شي چې دا آخر څوک دی، د کوم ځای نه راغلی دی او د دوی څه مقصد دی. خو چې څونه کسانو د دوی سره دا ډانګي ورسره نو په دې کې تر زیاتو تر چې کومه دې کسانو خپل مخونه پټ کړي وو. دا خو ډېر اهم سوال دی چې دا څوک وو، د کوم ځای نه راغلي او دوی د خپل مخونه ولې پټ کړي او دومره زر دوی د ارینجمنټ څنګه د دې ارڅه کړی و. د دې سره سره بل یو اهم سوال دا پیدا کېږي چې د فیض آباد نه د جی ایچ کیو پورې چې دا ډېره غټه فاصله ده، یعنې کوم کسان چې پنډۍ کې پیژني هغو ته د مرې روډ معلومات شته دی، نو هغو ته دا علم هم شته چې د فیض آباد او د جی ایچ کیو په منځ کې دا ډېره غټه فاصله ده. نو دا کومه قافله، دا کومه کسان چې د پاکستان تحریک انصاف یا د دې ورځ باندې را روانو، نو آیا دوی د دې مرې روډ په دې منځ کې چېرته دوی بندول ولې نه، دوی واپس پوش کول ولې نه چې تاسو جی ایچ کیو طرف ته روان یئ، یعنې پولیس د انتظامیه چې کومه د انتظامیه په دغه وخت کې موجوده ولې نه وه، لوکل چې کومه انتظامیه وه چې د دومره لرې د فیض آباد نه کسان راوځي او تا ته دا هم اندازه ده ته یې وینې هم چې د هغې سره په لاسونو کې غټ غټ ډانګي ورسره دي، د ډانګو سره سره دوی مخونه هم پټ کړلي چې د دوی پیژنګلو ونه شي چې دا څوک دي او دوی د فیض آباد نه جی ایچ کیو ته رارسي او تر دې پورې په دې پوره لار کې په دې درمیان کې په دې وخت کې چې څوک نشته چې دوی مني کړي. دا هم ډېره غټ سوال دی چې چوتېږي دلته. د دې سره سره یو بل سوال دا دی که چېرته تاسو پیژنئ نو د صدر په خوا کې د جی ایچ کیو مخامخ یو سیګنل دی او عام طور باندې چې کله داسې حالات وي نو په هغې کې په دې سیګنل باندې پولیس موجود وي. خو په دې ورځ باندې موږ ګورو چې دلته موږ راورسېدو نو ما وکتلې هلته پولیس بالکل انتظامیه هېڅوک نه او بالکل کلاو و، بالکل په اسانۍ سره ته هلته نه تېرېدلی شوې. نو دا کسان مخکې دا ځای نه لاړه او دلته په دې سیګنل کې هېڅ قسمه پولیس نه و. خو په آخره کې زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم چې په دغه ځای کې چېرته دا واقعه چې وشي د دې نه بعد دغلته د پولیسو یو غټ تعداد کې خلک پولیس موجود وي، ځوانان موجود وي هلته. بیا کله چې د جی ایچ کیو دا ګیټ کلاویږي دا اهم خبره په ځای کې دا ده، دا ډېر غټ سوال دی او دا سوال د هر سړي په ذهن کې هم دی. خو زما سره په ټنجز کې راغلی و، کله چې زه کور ته رالم بیا ما د عزت د وجې نه هغه ویډیوګانې خو اپلوډ نه کړې. خو دا ویډیو چې کله ما وکتله زما لپاره ډېره زیاته حیران کن وه چې یوه زنانه بالکل د سایډ نه راځي او د جی ایچ کیو دا ګیټ کلاوئ او هغې ته لاس ورچئ. خو د بل سایډ ته موږ که وګورو د پاکستان تحریک انصاف دا نورې زنانه چې کومه دي د دې دا په دې بل سایډ یعنې هغه د ښۍ ته ګس طرف ته ولاړې دي او دا ښځه د ښۍ طرف نه را روان ده، یعنې د رایټ سایډ نه را روانه ده. سوال دلته دا پیدا کېږي چې دا ښځه آخر څوک وه، بیا دا د رایټ سایډ نه ولې راغله، ځکه چې دا خو به د فیض آباد نه د پاکستان تحریک انصاف د دې نورو زنانو سره یو ځای راغلي، د فیض آباد نه دومره لرې لار چې دوی والي، نو په کار دا و چې دا په دې لیفټ سایډ باندې یعنې په دې ګس سایډ باندې د دې نورو زنانو سره د ګس سایډ ته ولاړه وی او دلته په آرام سره ځکه چې سړي موجود دي، سړي ګیټ ته لاس نه اچوي نو زنانه اول ګیټ ته څرنګې لاس اچوي. غټ سوال خدا دی پیدا کېږي چې زنانه څنګه ګیټ ته لاس واچول، بیا په دغه ځای کې سړي موجود دي او د هغو په موجودګۍ کې زنانه ګیټ ته لاس اچوي او یوه زنانه ګیټ ته لاس اچوي او نورې زنانه سایډ ته ولاړې دي او د دوی په منځ کې ډېره زیاته فاصله ده. نو دغلته دا سوال هم پیدا کېږي چې دا د ښۍ طرف نه چې کومه زنانه راغل وه دا زنانه څوک وه او اخر دا د کوم ځای نه راغل وه. بیا که بره موږ د ګیټ سره وګورو نو په وردۍ باندې چې کومه مامور زموږ ځوانان دي هغه موجود دي، خو د دوی سره په دې خوا کې یو دوه په ساده جامو کې هم یو دوه کسان موجود دي
عام طور باندې موږ دنیا ته ګورو لاول پاکستان سایډ ته کوو ځکه چې پاکستان یو مسلم ملک دی او د مسلمانانو عقیده بدله وي خو لاول دلته د غیر مسلم ویم بیا د مسلمانانو عقیدې طرف ته راځم غیر مسلم چې هم دي هغې هم د خپل سکیورټي ادارې چې څونه کسان وي د هغو بېتحاشه عزت کوي او سره صرف د هغې ادارې چې کومه کسان وي د هغې عزت نه کوي بلکې د هغې ادارې د نوم هم عزت کوي او د هغې ادارې د وردۍ هم عزت کوي یعنې هغې ته ډېر په غټ عزت سره ګوري د په یو خاص نظر ورته راګوري او که پاکستان ته موږ د مسلمانانو ملکونو ته وګورو نو مسلمانان د هغې دوه چونده چې کومه دی هغې ته په ښه نظر ګوري ځکه چې په دې کې د شهادت یو رتبه ده او دغه رتبه چې د الله پاک ډېرو کمو خلکو ته ورکوي او زموږ دا د کومه سکیورټي جوانان چې کومه وي په دې کې زیات خوشقسمته وي هغوی دا رتبه هغې ته میلاو شي یعنې دنیا یې هم ښه وي او آخرت ورته هم الله پاک ډېر ښه ورکړي یعنې د شهادت رتبې خو تاسو ته پته شته چې څومره غټه رتبه ده نو که چېرته دا ځوانان راکوز شوي او رامخامخ شوي یا دا ساده وردۍ کې چې کوم کسانو دوی راکوز شوي یا دا کومه چې د پاکستان آرمي په یونیفارم کې که دا راکوز شوي نو دا کسان به د ګیټ نه واپس راکوز شوي واپس شاته به راتمبېدل وی شاته به راغل وی یعنې لاول خو ښه خبره دا وه چې دوی دا وردي لیدل وی د دې وردۍ نه به دوی شرمېدل وی واپس به راغل وی که دا نه وی نو عام طور په دنیا کې موږ وینو چې د دې وردۍ نه خلک یېرېږي هم نو کیدای شي زیات کسان دا وي چې د دې وردۍ نه یېرېدل وی شاته دا راغل وی یا دغه کسانو ته ریکویسټ کړی وی چې دا ډېره معذب ځای دی او چې څرنګې تاسو پاکستانیان یې دارنګې موږ هم پاکستانیان نو مهرباني وکړئ تاسو دلته نقصان مه کوئ نو کیدای شي دا کسان شاته راغل وی ځکه چې د هغوی سره خو داسې نه اسلحه وه هېڅ ورڅه هم نه و چې په دغه جوانانو باندې هغو فایرینګ کړی وی یا بل داسې څه کړی وی په ساده و په لاس کې ورسره ډنډې وې نو یو غټ ګیټ لګېدلی و اسانه خو نه و چې دا کسان په دې ګیټ باندې ورغوښتل وی یا په دې ګیټ باندې داسې دوی چلانګ لګولی وی نو که چېرته دوی ته ریکویسټ کړی وی نو هم به دا کسان واپس شوي وی نو د پاکستان عزت به هم بچ شوی وی د دې سره به د پاک فوج هغه وقار چې کوم دی په هغې کې به نور هم عزت راغلی وی او خلکو به عزت نور هم شروع کړی وی چې څومره په ښه طریقه باندې دوی د خپلو عوامو سره ډیل وکړو نو دلته هم یو سوال پیدا کېږي چې آخر دا کار ولې په دغه ټیم کې نه دی شوی د دې سره مخکې درته دا هم وایم چې مخکې څه شو دی دا هم ستاسو په مخکې تږدم چې کله موږ د ګیټ مخې ته ورسېدو نو په دغه وخت کې ټول نه اول زما چې کومه کیمرامین موجود و هغې ته خو ما اول ویلې که تاسو چېرته د ویډیو کې زه کوشش کوم تاسو ته وښیم هم چې دا کسان کله دا کومه سیګنل چې تاسو ته ما وایي چې صدر کې دی د دې سیګنل نه زما خپل ذاتي ذهن دا و چې دې سیګنل نه به مخکې کسان نه ځي ځکه چې جی ایچ کیو ډېر معزز ځای دی مهذب ځای دی د ریسپیکټ دی او د هر سړي په ذهن کې د ریسپیکټ دی ایون تر دې پورې چې کوم خلک دلته د ګاډو نه تېرېږي نو هغه هم د هغې عزت کوي هلته په کومه عزت دغه ځای نه تېرېږي نو زما خپل ذاتي ذهن دا چې دا خلک به د دې سیګنل نه مخکې نه ځي که احتجاج هم کوي نو دوی به د صدر طرف ته خپل احتجاج کوي خو دغه سایډ ته به دوی نه ځي نو کله چې زه دې سیګنل ته راورسېدم ما وکتلې نو خو ځینې کسان لکه زیات مقدار کې خلک دغلته ولاړو خو ځینې کسان دا چې هغوی روډ هم کراس کړی او د روډ نه اخوا غوښتي او په دې کې زیات تر هغه کسانو چې د کومو مخونه پټ وو او دا نارې والې چې تاسو بغیرته یې تاسو کې ایمان نشتی تاسو مسلمانان نه یې تاسو لیډر یې نیولی دی تاسو لیډر په جیل کې دی او تاسو هم دلته ولاړ او تاسو په دې باندې چې کومه دی اټیک نه کوئ نو دا دوی ورغلا وهل کول خو په دې کې یوه خبره دا وه چې د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب رکن رهنما عمر تنویر بټ صاحب هم دلته موجود و او د هغوی سره یو بله زنانه وه چې تورې کپړې وې هغوی مسلسل دا نارې والې چې مهرباني وکړئ تاسو د دې روډ نه مخکې نه مه ځئ د دې روډ نه که تاسو مخکې لاړ شئ نو دا تاسو د دې جی ایچ کیو په توقیر کې تاسو چې کومه دی توقیر کوئ تاسو چې کومه دی یو ګناه کوئ او دا خو ډېره غټه د ګناه خبره ده که موږ چېرته دا جی ایچ کیو ته ګیټ ته رسېدل بیا د ګیټ نه دننه تلل دا خو ډېره لرې خبره ده خو چېرته د جی ایچ کیو په منځ کې او د دې سیګنل نه په دې منځ کې چې کومه دا د پېښور روډ دا کومه روډ د دې په دې منځ کې تېر شوی دی که چېرته په دې سړک باندې تاسو وړاندې واوښتئ نو دا ډېره زیاته د ګناه خبره ده او تاسو د دې سړک نه مه وړئ خو په دې کې ځینې داسې کسان موجود وو چې هغې بیا مزید به دا نارې والې او مخونه د هغوی پټ وو چې تاسو ډېر بې غیرته خلک یې او تاسو کې ایمان نشته تاسو مسلمانان نه یئ اخر دا کسان څوک وو چې دوی دا نور خلک چې کومه دی دوی په جذبات کې راوستو دا ځانان یې مجبوره کول ځکه چې په هغې کې ځینې ډېر ساده کسان هم وو یو دوه پکې داسې هلکان وو چې هغه یو ته چې راجا بشارت صاحب هغه پیسې ورکړو یې چې ویل زه ډېر زیات غریب یم او زما په کور کې د خوراک څه نشته و تاسو زما نه خبرې کوئ یو هغه کس موجود و یو بل ماشوم هلک و چې د هغې عمر به هم 15-14 کاله به هغه هم ډېر زیات جذباتي وي او عام طور باندې هغه پاکستان تحریک انصاف په جلسو کې لیدلی کېدو هغه هم په دغه کسانو سره په منډه ورته نو ما هغه کیمرامین ته
ته ویل چې ته به دلته هېڅ قسمه شي ته لاس نه اچوې ځکه چې دا زمونږ مجبوري شوه بیا هلته کور کول ځکه چې زمونږ خو کوریج کول لازمي وه زمونږ دپاره. نو هغې ته ما وویل چې یو خو د جی ایچ کیو نه دندې نه کوریج نه کړې ځکه چې دا هم ډېره غټه ګناه ده او زه په ذات خود دا ګناه ګڼم. بل دلته چې څومره سامان پروت دی که دا نقشې دي که دا ځای کې د روډ ایون هغه روډ دپاره چې کومه شیزونه ږدي چې ګاډی هغې باندې مخکې لانډ شي یا هغه شاته چې کله ګاډی راځي تاسو به لیدلی وي نوم به د هغې څه وي خو چې کله موږ لایسنس اخلو هغه شاته موږ ته هغه بوتکي غونده کې کېښودلي هغه سره سره هغه موجود و. ما هغې ته ویلې تاسو په دې باندې خپه هم نه ږدئ ځکه چې دا هم نن زه ګناه ګڼم چې دې ځای ته موږ رادننه شوي یو یا دې روډ نه خلک دی خو راغلي دي موږ کوریج کوو او که په دې شیزونو تا نن خپه کېښود دا ایون که تا په دې باندې خپه د پاسه هم واړوله نو دا نن ستا دپاره ګناه ده. ته به مهرباني وکړې چې یو به کوریج داسې کې چې د هغې نه زمونږ د ملک ته نقصان ونه رسي زمونږ د ملک بدنامي ونه شي او د دې سره سره چې د یو شي توقیر هم ونه شي دا نه چې د قیامت پر ورځ خدای ونیسي چې تاسو د خپل ملک د داسې تنصیباتو چې د پوره قوم پراپرټي وه په هغې باندې تا خپه په داسې موقع کې ولې کېښودل وه. نو هغې ته دا ما ډایرکټ هدایت کړی و خو په دغه موقع کې به کسانو دا چغې واله چې په تاسو کې غیرت نشته او تاسو ولې نه راځئ. عمر تنویر بټ صاحب ولاړ دی تاسو وینئ هم چې هغه د بل سایډ ته د روډ ولاړ دی او هغه هم د دې روډ کې دی خوند دی او کوشش کوي کسانو ته دا دغه ورکوي او په دې خوا کې تاسو د هغه سره دا بل کس هم وینئ چې هغه ورته وایي چې دا ځینې کسان چې کومه دی دا کسان جذباتي کوي او دننه بوځي او دا ډېر زیاتی دی او دارنګې هغه زنانه هم ویل چې دا لږ ډېر زیاتی دی دننه تلل نه دي په کاره داسې قسمه الفاظ نه دي استعمالول د خپل فوج خلاف استعمالول په کار ځکه چې دا فوج زموږ نه دی او موږ د دې فوج نه یو. هغوی مسلسل دا آوازونه کول. نو دا سوال هم پیدا کوي چې دغه کسان آخر څوک وو. بیا بل غټ سوال دا پیدا کېږي چې پولیس د جی ایچ کیو اپوزیټ سایډ ته ولاړ دي یعنې مخالف طرف ته ولاړو. په کار خو دا و چې پولیس د جی ایچ کیو د ګیټ سره ولاړ وی او کسانو باندې شیلینګ هم کولی چې دغه طرف نه شیلینګ کېدی نو دا کسان به په شاته باندې راتلی جی ایچ کیو طرف ته ونه تللی. نو پولیسو د اپوزیټ نه د که شروع کړي تاسو ته ما کومه سیګنل ویل د هغه ځای نه دوی شیلینګ کاوه نو دا کسانو سره بله سلار هم نه وه یعنې دا کسان د جی ایچ کیو مخ ته چې کوم کسان موجود وو نو دوی مجبورا به د جی ایچ کیو طرف ته وتله یا به داسې په مخه باندې به بل یو ګیټ باندې ننوتل ځکه چې که د پېښور موړ طرف ته دوی په بره باندې تللی نو هم هلته نه شیلینګ تیز کېده که لر سایډ ته تللی شیلینګ تیز کېدو او د هغې سره سره بیا بله خبره دا وه چې مخې ته پیسې هوټل دی او د پیسې هوټل مخې ته د پولیس چې کومه یو باري نپرۍ هلته موجوده وه په هغې به در سره مخې ته هم خبره کومه نو هغه طرف ته هم د کسانو دپاره بیا ډېره زیاته مجبوري وه. نو دلته دا سوال هم پیدا کوي چې آخر پولیس اپوزیټ سایډ ته ولې ولاړو. د دې نه مخکې راځو پیسي هوټل چې کوم دی دا د جی ایچ کیو ته ډېر په معمولي فاصله باندې موجود دی. په دغه عین وخت کې چې په کومه وخت کې په جی ایچ کیو باندې ته دا کسان ننوتلې دوی هلته دغه ګیټ کلاو کو په ګیټ کې دوی بیا دننه لاړې په دغه موقع کې تقریبا د دغې نه 2-3 منټه پس چې کله موږ پیسي هوټل طرف ته راورسېدو او پیسي هوټل سره موږ وکتل نو ډېر باري مقدار باندې پولیس هلته موجود وو او د هغو سره بختربند ګاډی هم موجود وو او تر دې پورې چې د پیسي هوټل د مخې نه تېرېدل خو لا ډېره مشکله خبره وه بلکې د هغې په اپوزیټ کې په مخالف سایډ چې کومه روډ و د هغې نه به کومه کسان تېرېدله نو په هغې پسې به هم منډې والې او هغه کسان نه به هغه کومه ډنډې چې ورسره وي کومه لختې چې ورسره وي چوکۍ چې ورسره وي په هغې باندې به هغه کسان وال چې اخر تاسو دلته څه کوئ او په دې سره تاسو منډې ولې وهئ خو شیلینګ ډېر زیات تیز کېدن د هغې د وجې نه مجبورا خلک روان وو په هغې کې به څوک 2-3 لختې هم وال خو هغوی بیا هم دننه ګلۍ طرف ته کوشش کاوه او په لاره باندې به تلله. نو د دې پیسې هوټل والا ته چا دا خبر ورکړی چې داسې معاملات به راځي او هلته دومره نفري د پولیسو راغوښتلی شوی وه خو د جی ایچ کیو مخې ته بالکل پولیس موجود نه و او که موجود و هغه د اپوزیټ سایډ نه موجود و او نور هم دا کسان مخکې ورلیدا کول. بیا د هغې نه بعد موږ ولیدل چې کله حالات لږ شانته دا ځینې کسان سایډ ته شو څوک یو طرف ته لاړې څوک بل طرف ته لاړې نو د پاکستان تحریک انصاف ځینې کارکنان داسې چې هغې کومه ګملې چا ماتې کړې نو هغه ډېر په آرام سره سایډ ته کولې د روډ نه او اندازه کېدی د هغې چې څرنګې هغې ته هغه لاس اچولې د هغې نه پته لګېده چې د دوی دا زړه د دې ګملو سره څومره خوږ شوی دی ځکه چې دا قومي ګملې وې او دا د کسانو ماتې کړ وې. بیا راځو اخري کې دا ډېره حیران کن خبره وه زما دپاره یقینا دا ما فرسټ ټایم دا چې ولیدله نو ما ته هم ډېره زیاته حیران خبره ځکه وه زما دپاره یو یونیک خبره دا وه چې په کومه سیګنل باندې پولیس ته په اول کې ودرېدل پکار وو پولیس هلته موجود نه و خو چې کله شیلینګ وشو خلک مجبوره شو هغې ته واپس په دقه لار باندې تلل مجبوران به خلک تلل نو بیا پولیس په هغه ځای کې اوس موجود دي
او د هغې سره ساده 2 کسان په ساده کپړو کې موجود دي او د هغې سره غټې غټې لختې ورسره دي، غټ غټ ډانګي ورسره دي او کسان پې هلته وایي چې نه د جی ایچ کیو طرف نه څوک راشي او نه جی ایچ کیو طرف ته څوک راشي. یعنې دا پولیس د هغې نه مخکې ولې نه په دغه ځای کې موجود او بیا چې د ایس ایچ او صاحب نه ما تپوس وکړم چې ایس ایچ او صاحب دا آخر څه سچویشن دی، تاسو د اپوزیټ سایډ ته ولې په ولاړ وئ؟ نو هغې دا وویلې چې د دې خلکو دا حق جوړېدو چې دوی احتجاج وکړي، خو پر امن احتجاج د دوی حق جوړېدو او داسې توړ پوړ دوی له نه و پکاره، داسې نقصانات ول نه و پکاره. دا سچویشن و چې ما ستاسو مخې ته کېښودم. خو ډېر اهم خبر دا دی او یقینا چې زه دا منم هم چې دا ډېر زیات مهم هم دی او چې نن په دې باندې موږ خبره وکړو چې کم کسان یو سرکاري هر یو سرکاري اداره چې وي، یو سرکاري یو معمولی بالپوانډ ولې نه وي، دې ته چې ته نقصان ورسوي نقصان، نو د دې حساب به ته د قیامت په ورځ چاته ورکوې. یو چې کم کسان پاکستان کې مخکې تیر شوي دي هغو ته به هم ته حساب ورکوې، موجوده وخت کې چې څونه کسان دي دې ته به هم ته نقصان ورکوې. او کم یو شي ته چې تا نقصان رسولی دی، که د ده ژوند مزید 10 کاله دی، 20 کاله دی، که 15 کاله دی او که 30 کاله دی، نو چې راتلونکي وخت کې څونه کسان راځي هغو ته به ته هم حساب ورکې. نو ته به آخر څونه نیکیانې کوې چې ته تیر شوي خلکو ته هم د هغې بدله به ورکې، موجوده خلکو ته به هم ورکې چې پاکستان کې موجوده څومره خلک دي او راتلونکي خلکو ته به هم ورکې. نو یقینا چې په دغه ورځ باندې د جی ایچ کیو یو معمولی د ونې یو پاڼې ته چا نقصان رسولی وي، نو هغه به د پاکستان چې د دې وخت نه تیر شوي څومره کسان وي هغو ته به هم د دې بدله ورکوي، نیکۍ به تیزي. کم خلک چې موجوده ټیم کې موجود دي هغې ته به هم دوی ورکوي او د راتلونکي وخت به هم ورکوي. نو سرکاري چې څومره ادارې وي یا سرکاري چې څومره شیزونه وي دې ته هېڅ قسمه نقصان نه دی رسول پکار، ځکه چې دا قومي شیز وي او قومي دغه ته نقصان رسول چې دی دا ډېره غټه ګناه ده او د دې بدله د هېچا سره نه وي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.